وحشت هم حد لري خو په افغانستان کې بیا بې ساری ده. ملګرو د کفارو دسیسې د دې باعث شوې چې خلک اوس د ملا نه کرکه او نفرت لري. بالکل دوی په حق دي. ملایان نه بلکې عالمان ته موږ ډېر زیات احترام لرو ځکه چې دوی د دین وارثین دي. خو مشکل په خلکو کې هم شته چې د امام راوستل جومات ته دا د خلکو په لاس کې ده او دوی انتخابوي. امام باید په علمیت سره انتخاب شي نه په قواره او ګیره. ملګرو دغه په نامو ملایان چې د یهودو تربیه شوي دي خلک او مسلمان په جامه مسلمانانو ترمنځ خواره شوي دي. نو ملګرو ډیر احتیاط کوئ. ملګرو راځئ نور مو وخت نه نیسمه چې بیا یې کوم وحشت کړی ده. درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر. کندهار سیمه ییز پولیس خبر ورکوي هغه ملا امام یې نیول چې پر یو 8 کلن ماشوم یې جنسي تیری کړی او بیا یې په وهلو وژلی دی. دغه پیښه تېره ورځ د کندهار د اتمې حوزې اړوند د غازي بابا غونډۍ نیمې سیمه کې یو جومات کې شوې ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ رسنیو ته د نیول شوي ملا امام یو ویډیوي کلیپ لیږلی چې په هغه کې ملا امام مني چې پر یاد کوچني پرله پسې څو ځله جنسي تیری کړی و. دغه کس په خپلې کړنې پښیماني څرګندوي خو دا لا معلومه نه ده چې نیول شوی کس دغه خبرې په څه ډول شرایطو کې کړي دي. تورن کس د پولیسو لخوا وروسته له هغه ونیول شو چې د وژل شوي کوچني کورنۍ ورته شکایت کړی و. ویل کېږي دغه کوچنی د قرآن زده کړې لپاره ملا امام ته ورته خو د هغه د ناسم چلن له کبله 2 ځلې تښتېدلی هم و. بل لور ته په کندهار کې د هغې 10 کلنې نجلۍ مړی موندل شوی چې نږدې 19 ورځې وړاندې تښتول شوې وه. د افغان ماشومانو د ژوند پر ډیرو ایمیج کیپشن اړخونو کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې ټولنیز خوندیتوب یې تر هر څه مهم هغه دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په لوګر ولایت کې پر لسګونو کم عمره لکانو د جنسي ځورونې قضیه رسنیو کې راپورته شوه. د ولسمشر محمد اشرف غني بیا پرون امر وکړ چې دا قضیې په بشپړ ډول وڅېړل شي. د افغان ماشومانو د روغتیا زده کړې خوندیتوب او ورسره ناوړه چالو چلن په اړه اندېښنې تل د کورنیو او نړیوالو ادارو او سازمانونو لخوا مطرح شوي. خو د ماشومانو جنسي ځورونو هغه هم د زده کړې په چاپیریال کې هر وخت د بشري حقونو او اسلامي قوانینو په رڼا کې غندل شوي. یوه اونۍ وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف چلډرن په خپلې یوې ارزونې کې ویل افغان ماشومان له پراخو رواني ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ادارې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان 2/3 برخه ماشومان د چاودنو تښتونو او وسلوالو جګړو له ویرې له کوره بهر نه وځي. درنو لیدونکو که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو له مهمو پیښو خبر شئ.